دا د خوست ښار سرګردان یا مرکزي چوک دی. تر پخوا پکې ځکه ګڼه ګوڼه زیاته ده چې خلک کوچني اختر ته په چمتووالي بوخت دي. خوستوال وایي لکه د پخوا په شان همدې اختر ته هم لیواله دي چې په خوشحالۍ سره یې ولمانځي. ورته وخت کې په ځوانانو غږ کوي چې د اختر په شپو ورځو کې له نقلیه وسایطو سره پوره احتیاط وکړي تر څو له ترافیکي پیښو ژغورل شوي وي او د اختر خوشحالۍ په غم بدله نه شي. اختر ورځې په رانږدې کېدو دی په خوست ښار کې تر بل هر وخت ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. خلک په ډېره لیوالتیا سره د اختر لپاره توکې رانیسي. زه له ټولو وطنوالو غوښتنه کوم چې په مشروع طریقه خپلې خوشحالۍ ولمانځي او په ډېر ښه شکل سره اختر ولمانځي، نه دا چې نورو خلکو ته مزاحمت وکړي او یا خدای مخصوص ترافیکي پیښې رامنځته کړي. اختر ته ډېر خوشحاله یو. د دې ولس څخه د خلکو د ملګرو او دوستانو څخه مې د ټولو ولسونو څخه مې غوښتنه هم دغه ده چې د اختر په شپو او ورځو کې باید په منظم ډول موټر باید بوځي، یعنې باید ډېر احتیاط وکړي. د دې ترڅنګ بیا د خوست امنیه قومندانۍ ویاند طاهر احرار خلکو ته د بشپړ امنیتي چمتووالي ډاډ ورکوي او زیاتوي خوست میشتې د په پوره ډاډ سره د اختر خوښي ولمانځي. خوست میشتو ته ډاډ ورکوو چې خپلې اختریزې میلې د خوشحالۍ او آرامۍ په فضا کې ترسره کړي. ټولو امنیتي او کشفي بنسټونو ته لارښوونه شوې چې په خپلو کاري مربوطاتو کې موټردارې او سیارې ګزمې روانې وساتي ترڅو د خلکو خوندیتوب تامین شي او ولسونه د امنیت په فضا کې اختریزې شیبې ولمانځي. د امنیتي مسؤلینو او عامو خلکو غوښتنې تر ډیره له ځوانانو دا دي چې له نقلیه وسایطو سره احتیاط وکړي ترڅو د اختر خوښۍ په غم بدل شوي نه وي.